اوله برخه. بړبوکۍ له ځان سره خاورې او خځلې راټولولې. کله چې په دښته کې ولاړې ونې ته ورنږدې شوه، یوه هلک منډه کړه او له خولې څخه یې یوه چیغه راووته: هله پیریان! یوې نجلۍ په بیړه بړبوکۍ ته وکتل. رنګ یې زیړ شو، څو ګامه یې واخیستل، ولوېده او په تاوېدونکو خاورو کې پټه شوه. بړبوکۍ څو دورې وخوړې، بیا د ډنګرو، میږو او اوزو په منځ کې تاو راتاو شوه او خپله مخه یې ونیوله. نجلۍ ودرېده، له خپلو سترګو څخه یې خړ او سپېره ویښته لرې کړل او په بړبوکۍ پسې یې په ویره وکتل. هلک په بیړه ورنږدې شو او په حیرانۍ یې وویل: ته خو یې حلاله نه کړې. نجلۍ میږو او اوزو ته سترګې ورواړولې. کله چې روغې ورته وایسېدلې، په څېره کې یې خوښي راټوله شوه. بیرته یې د ونې تنې ته خپل خوار ولې ولګول، سر یې وځړېد او فکر په مخه کړه. هلک په خوشکه وویل: ته په منه یې، هیڅ بلا دې نه وهي. نجلۍ غلې وه. هلک زیاته کړه: ما د بړبوکۍ په منځ کې د پیریانو خبرې واورېدې. ویل یې چې دا کرغېړنه په حلالېدو نه ارزي. د نجلۍ سر ځوړند و. هلک له خپلې غاړې څخه لینده خلاصه کړه. یوه ګیټۍ یې پکې کېښوده. د نجلۍ خواته یې ونیوله او ویې ویل: ودې ولم. نجلۍ سترګو ته لاس ونیو. هلک لینده یوې څرمښکۍ ته ورواړوله. پر هغې یې وار وکړ، خو څرمښکۍ په یوه ګڼه سپانده کې ننوته. شیبه وروسته یې په لوړ غږ وویل: ای چینجنې، مالونه راوګرځوه. نجلۍ سر هڅه کړه، په بیړه ولاړه شوه، منډه یې کړه، خو یو دم ځای پر ځای کېناسته. خپلې لوڅې خیښ پښې ته یې لاس ونیو. د هلک سپږمې وپړسېدې او په کاوړ یې چیغه کړه: زر کوه ای د سپي لورې. نجلۍ په رېږدېدلي غږ وویل: پلار ته مې مه تېرېږه. له دې سره یې د غوږ تر څنګ د ګیټۍ د تېرېدو نرۍ شڼه واورېده. د نجلۍ په سترګو کې اوښکې راټولې شوې. په خپلو تېرو نوکانو یې له پوندې ازغي وویست او د یوه سیرلي خواته ګړندۍ روانه شوه. څو ځله د سیرلي مخې ته ودرېده، خو سیرلي ټوپونه وهل، نه یې نیوی ورکاوه او نه هم نورو میږو او اوزو ته ورګرځېده. نجلۍ بې حوصلې شوه. ځمکې ته یې لاس کړ. یوه کوچنۍ ډبره په ګوتو ورغله او ورسره د سیرلي پښو ته نږدې مړه دوړه پورته شوه. نجلۍ ستړې وه، بې سېکه وجود یې لړزېده. بیرته توت ته ورنږدې شوه او سیوري ته کېناسته، خو دې لا دمه نه وه جوړه کړې چې څڼو ته یې ګوتې ورولوېدې. نجلۍ کوکه کړه. په تشو کې یې څو درانه دردونه تیر شول. بیا یې په جامه یو سوک وخوړ او پر خاورو پړمخې پرېوته. هلک چیغه کړه: تا زما پر سیرلي وار وکړ. هغه یې په 1800 غوښت. خرې لغړې په منې ته ودرې، مور به مې څڼې دروش کوي. نجلۍ سر هڅه کړه. له پوزې نه راوتلې وینه یې د لمر رڼا ته وځلېده. منډه یې کړه، په یوه لویه ډبره کېناسته او په چیغو چیغو یې وچړل. ښه شېبه یې اوښکې توی کړې. بیا یې په نهیلې دښتې ته وکتل. لرې په یوه موټر پسې سپېره دوړه روانه وه. وروسته یې مخامخ پرتو غونډیو ته سترګې ورواړولې. په یوه هسکه شنې زرغونې جنډې رپېدلې. هغې تر ډېره هدیرې ته وکتل. بیا یې یو سوړ اسویلی وویست. بیرته یې د دښتې خواته ورمېږ کوږ شو. 2-3 شله ګامه لرې یوه موټر ته 3 تنه ولاړ وو. وروسته 2 کسه د دوی خواته ور روان شول او دریم یې د موټر بانټ ودراوه. هلک له ځان سره وډونګېد. راغلل. له دې سره یې د میږو خواته ګړندي ګامونه واخیستل. خو شیبه وروسته یوه ښځینه غږ ځای پر ځای ودراوه: دلته راشه ګرانه. هلک په حیرانۍ سره شاته وکتل. د توت سیوري ته یوه سرتور سرښځه او یو په ونه لوړ نارینه ولاړ و. هلک په بیړه وویل: زموږ جبه مزده ده. دنګ ځوان ښځې ته وکتل. دواړه موسک شول. سړي وویل: زه جمال یم او دا هم ګلالۍ نومیږي. ستا نوم؟ د هلک پتري نیولې خړې شونډې وخوځېدې. بازو. وروسته یې خپله خبره پسې وغځوله: تاسو د امریکایانو غوندې ښکارئ.
خو دوی بل رنګ خبرې کوي، له ټوپکو سره راځي، لمنې نه لري، نور مو فرق نه سره کیږي. سړي په خندا وویل د چا زوی یې؟ د جانداد. کوم جانداد؟ د ملک عبدالکریم د کلي. د سړي خندا زور ونیو. ای زوروره ته خو کلیوال وختې. هلک په حیرانۍ سره هغه ته وکتل. سړي خپله خریلې زنه وګروله او ویې پوښتل خو پلار مې دې پر ځای را نه وړ؟ هلک په غرور وویل پلار مې ټول خلک پیژني. د سرونو په جوړولو کې یې نوم وړی. سلامت 3 کلی ولس لري. سړي په خندا غیږ ترې تاو کړه. د هلک تور تندی یې ښکل کړ او په مینه یې وویل ښه نو ته باز محمد یې. وروسته یې ښځې ته مخ ور واړاوه. دی په 6م او 8م کې پیدا شو. ښه مې په زړه دي. پلار یې په خوشحالۍ کې سینځلې وویشلې. وروسته مو په زور ډول پرې را وویست خو طالبان خبر شول. دی یې وډباوه او ډول ته یې برچې ور واچولې. زه په هماغه کال له کوره ووتم. ښځې په خپلو زیړو او لنډو ویښتو کې ګوتې تېرې کړې. په خواشیني یې وویل خو د ده عمر تر 10 کلونو کم ښکاري. د سړي پر نرو شونډو یوه ترخه مسکا تېره شوه. د دې وطن ماشومان همداسې دي. هلک ښځې ته وکتل او بیا یې سړي ته مخ ور واړاوه. دا دې څه ده؟ نامزاده. څه؟ کوجدنه. نو بیا یې څنګه در سره ګرځوي؟ دا ځل ښځه په خبرو کې ور ولوېده. ولې؟ تاسو خو واده نه دی کړی؟ د ښځې نرۍ وروځې سره ورغلې. اوږو ته یې ټکان ورکړ او په حیرانۍ یې سړي ته وکتل. سړي وخندل. 4 میاشتې وخت لرې، په هر څه به پوه شې. ښځې ته خندا ورغله. د غاړې بکس ته یې لاس کړ او یو بوتل یې راوویست. هلک په بیړه وویل شراب دي؟ ښځه مسکی شوه. نه، اوبه دي. دې ته معدني اوبه وایي. له دې سره یې بوتل هلک ته ونیو او په مینه یې وویل تږی یې؟ هلک یو 2 ګامه شاته شو. ښځې 2-3 غوړپه اوبه وڅښلې. بیرته یې پر بوتل سرپوښ تاو کړ او په بکس کې یې کېښود. بیا یې په رمې پسې وکتل خو وروسته یې نجلۍ ته پام شو او له هلک نه یې وپوښتل هغه دې خور ده؟ هلک تندی تریو کړ. نه، زموږ مزدوره ده. څه نومیږي؟ زه یې په منه بولم. زموږ یوه اوزه هم په منه ده، کټ مټ لکه ده. ښځې د هلک په خریلې سر لاس تیر کړ. ورو یې وویل ولې یې په دې نوم بولې؟ د هلک د تندي ګونځې لا پسې جوړې شوې. ښځه ورو د نجلۍ خواته روانه شوه. هلک پسې وکتل. هغې د نارینه غوندې لنډ واسکټ اغوستی و او لمن یې هم 4 کونجه سکڼل شوې وه. سړي وویل ګرانه ته د ښه سړي زوی یې. هر څوک په خپله نامه بوله. ښه؟ هلک په لینده کې یوه ګیټۍ کېښوده. په غرور یې وویل هاغه غوباړی ګونګټه درته وولم. سړي وویل څه یې کوې؟ بې ازاره دي. او دا وخت ښځې ناره کړه جماله وجماله. سړی په ګړندو ګامونو ورنږدې شو. ښځې په بیړه وویل دسمال لري؟ په دسمال څه کوې؟ د نجلۍ پوزه وینې ده. سړي له جیبه یو کاغذي دسمال راوویست. ښځې د نجلۍ پوزې ته دسمال ونیو. ورو یې وویل سر دې یو څه پورته ونیسه. نجلۍ پورته وکتل. ناڅاپه د سړي په زړه سستي راغله. د یوې 8 کلنې نجلۍ په اوږده مخ کې تر غټو خړو سترګو تور او اوږده باڼه راتاو و. د دا ډول سترګې پخوا لیدلې وې او په دې خړو سترګو کې یې بې شمېره یادونه پراته وو.